نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جمال ورکړو سی ورکړو او دا جمال او خیس وت الله څومره ورکړو څومره ورکړو نو دا غي مونږه تاسو موازنه نشو کولای د عام انسان سره شرط بندن سبا زمانه یو انسان راواله د نبی علیہ السلام د جمال او د خیس سره ولګو نشته انګريز به انګريز چې عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه به ولیدو نه به دا نو سیدا سه خسته ده چې بابا به څومره خسته و عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ته الله ډیر خیس ورکړو او د خپل زمانه مجاهد د تیر شو او د انګريز او د يهود د پارسه شکلک دیوال ولاړو خکلک عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه او ان شاء الله تر ورځې در قیامت به شانت شخصیت پیدا کیږي او دغه انګريز ته دغه کفر او شرک ته بکلک ولاړی دا الله پیدا کوي وخت په وخت باندې شخصیت تر ورځې قیامت به دغه سلسله جاری وي نو مقصد دغه شو چې عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې هغه وسیله د نبی رسول الله نسب کړي دومره خسته رسول الله مبارک څومره خسته نو دغه د پاره د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا شعر زمونږه استاد لپاره کافی دی حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای او سوې لومبه فکر کې ستا عمر حسین ستا عمر خسته زما د سترګونه دی لیدل صحابه هم خستو خو لیکن رسول الله مبارک تعالی دومره خیس ورکړی دی چې حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی فرمای زما د سترګو ستا عمر حسین ستا عمر جمیل ستا عمر خسته ستا عمر جمال والا تر اوسه لا زنانو نه دی زیږولی حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانته خسته او جمال والا زنانو زیږولې دا نه دی او بیا سوي ته د هر یو عیب نه پاک الله پیدا کړي درکې عیب نشته دی د هر یو عیب نه پاک پیدا کړي شوی وای اے حبیب چې څنګه دی غختل الله هغه شان پیدا کړي چې څنګه دی غختل نو هغه شان پیدا کړي دومره خاص الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړو دا ټول سيزونه پکې را جمع کړي چې د یوسف علی السلام حسن ته وګوره د لاس پینیدل وګوره د عیسی علیه السلام دم ته وګوره خدا هر سپریدا دا ټول خوبه چې موجود دي نه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود دي نو موسی علیه السلام تم الله خاص ورکړل دی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله داسې جمال ورکړو یو صحابي دی ویناس اسمان کې د سوال لسم سپوږمۍ ده ویلان د ناس تیار ده وی ما وی چې نن به دا فیصله کوم چې د سپوږمۍ خاص ډیر دی او که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک خاص ډیر دی ګورم کته او بره کله بره سپوږمۍ ته ګورم او کله د زمکه چې کوم سپوږمۍ ده عائشہ رضی الله تعالی فرمای لنا شمس وللآفاق شمس فرمای زمونږ د پاره منور دی او د اسمان د کنارو هم څه شی دی منور دی لنا شمس وللآفاق شمس بیا وی وشمسی خیر من شمس السما زما چې کوم نور د آدم اسمان د کنارو او د اسمان د نور نه څه شی دی بهتر دی وشمسی خیر من شمس السما ولې مخکې بیا په دغه شعر کې وی ځکه چې د اسمان کوم نور دی نو د ورځې راخیږي هغه د سحر نه بعد راخیږي او زما چې کوم نور دی نو د شپې په تیاره کې راخیږي یو ستن به کته نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی فرمای وې د شپې به ګرځیدم چې د ګندلو ستن وګورم تیاره به نه بخکارې ده د نبی علیہ السلام د مخ پرانا وکړه دا ستن بخکار شو دا زه خاص وته الله ورکړل دی نو یو سیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې جمال وه دیم کمال سو بکې نبی علیہ السلام باندې د ختم نبوت دروازه دا بند شو کامل شو او د حدیث ته پای کې مثال ذکر او دریم نمبر نوال سخاوت څه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کما سره د احد د غر برابر سره زروي د احد د غر برابر سره زروي نو ماته بدر هغه آرام ناراضي چې دا مدرسه لور ورځو کې صدقه کړې دي ها صرف هغه مال به بریدم چې کم په ما باندې قرض
او بیا نبی علیہ السلام یو غزوه کې کوخان راله په زرګونو باندې وخان مسلمانانو ته مړ کړل خو سخاوت ته ګوره کافرانو له مړ کړی بوزي بس نو څو صفات شو جمال کمال او نوال شخه نو چې دا درې واړه صفات چا کې نو قابل د محبت دي محبت بچا سره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خجی خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله بس خیس ور کړو